صاحب پاکستان چا مو کې زموږ لپاره بازي نه بایلي. زنګ ور وایي زه په خپله خبر ورسره کوم. وروره بابر اعظم تېرو کې ښایسته هلک نسیم شاه ته. یا هغه ښایسته هلک ته. سمه ده. بل یې څه؟ سرونه مو در واخلئ لا نه پوهېږئ. ورور خبرې در سره کوي. بازي ولې نه بایلي؟ وروره چې افغانستان کوشش وکړي نو خو موږ بیا بایلو. دا رقم پر خپل سر یې نو څنګه بایلو وروره؟ بابر اعظم ته مې ویلي چې هغه په خبره نه پوهېږي. ته ورته ووایه وروره زما دا نه مني. ګوره دا وار مې سرونه در وخرولې بله پلا مې سرونه تنه در جلا کوم در باغوم واړوم پر دې ما په میلیونو ډالر لګولي دي. سمه ده وروره. ښایسته هلکه تر بازۍ وروسته زما اتاق ته راسه. صاحب د بازي وروسته په اتاق کې څه چمپه کوې؟ زه د محبتي فلم په رقم مینه ورسره کوم. دا شکیټو فلم په رقم یې پر د خلګۍ باندې مچومه. نور نو د استاد د فلمو په رقم چمونه ورسره کوم. بالا خو نو ستا سر خلاصېږي. دا د افغانستان بالر په اتیا سپیډ کې روان دی. اوس به بال ورته وکړي مخامخ بابر اعظم ولاړ دی او دا هم بال آوټ 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 او دا دی اخر هم بابر اعظم آوټ کوي. اوس نو ولاړ دی امپیر په درد ورته ګوري چې څه به ورته ووایي. راسئ چې ویې ګورو. بابر اعظم زوی چې در ګراونډ راوځي دغه به جالي او ټیټې به اوس نو ولې یخې سترګې ولاړې څه. امپیر فیصله وکړله چې بابر اعظم آوټ سو. اوس نو دا د مړې سترګې روان باخله بار راشد خان اوس نو ته خپله ور وکړه. نسیم شاه باید آوټ کړې خو ګوره چې خوږ یې نه کړې هغه ډېر لوکس شی دی. او دا هم د افغانستان تکړه سپینر بالر راشد خان په 80 سپیډ کې را روان دی. اوس بال کوي دا هم بال او دروز نسیم شاه پر دا پز وویشتي. څه په وایي؟ راشد خان په خپل خطرناکه بال سره د ښایسته هلک نسیم شاه له مخ څخه کونجي جوړه کړله او د ده په خپل کټي باندې آوټ کړي. او اوس بیا هم د افغانستان تکړه بالر راشد خان بال کوي مخامخ پر سټرایک باندې ورته ولاړ دی پاکستاني لوبغاړی او دا یې هم بال. اوس نو او ډېر ښه د پاکستان تکړه لوبغاړي شپږیزه وواله. اوس نو راشد خان ته هم درد ورلی او بیا بال کوي را روان دی د لوبغاړي پر طرف باندې او دا هم بال. څه په وایي؟ او دروز د مور وکټ یې ور په هوا کړله. څه په وایي؟ په دې رقم سره د پاکستان نه لوبغاړي آوټ سوي دي او اوس لسم را روان دي. اوس به وګورو چې بازي نوره څونه خوندوره کېږي. د افغانستان تکړه بالر راشد خان په خپلو درو بالو سره 2 وکټ اخیستي دي او بیا هم بال کوي. پاکستاني لوبغاړی مخامخ دی او دا هم بال. او دا څه وسوله؟ بیډې د لاسه خطا سو او د پر امپیر وموښتي او ګینې پر پښه ولګېد. آوټ آوټ دا خو آوټ نه ده که نه؟ بیډ مې د لاسه ووتو. ولې نه یې آوټ زوی چې په شکارۍ باندې وایې دغه به چې پایي. زوی زه دې په دا پزه باندې وویشتلم په تاسې باندې د ملک نوم روښانه کوي.